په هیواد کې د کاري زمینې د کموالي ترڅنګ د نفتو د بیو لوړوالی هغه څه دي چې د هیوادوالو ژوند یې ډیر اغیزمن کړی دی. همدې ستونزې ته په کتو سره د افغانستان اسلامي امارت د مالیې محترم وزارت هڅه کوي ترڅو هیوادوالو ته ځانګړې اسانتیاوې رامنځته کړي. د اسلامي امارت تر فتح وروسته په مکرر ډول د عوایدو عمومي ریاست ته د تیلو پمپونو د مسؤلینو او نمایندګانو راتلل او پر تیلو د مالیاتو د کمښت غوښتنې پر اساس د فی لیتر تیلو مالیه 0.8 افغانۍ ټاکل شوې وه. خلکو ته د سهولتونو او اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د امیر المؤمنین حفظه الله د یو ځانګړي فرمان پر اساس پر واردېدونکو تیلو مالیه 0.3 افغانیو ته راښکته شوه چې یاده پرېکړه د افغانستان د رسنیو مرکز کې اعلان شوه. چې مخکې به د ګازو او تیل پمپ سټیشنونو له فی لیټر څخه 80 پوله یا 0.8 افغانۍ اخیستل کېدلې چې اوس د نوي فرمان پر اساس دغه 80 پوله 10 پولو ته راکمه شوې ده چې 0.3 افغانۍ کیږي. د تیلو پمپونو مسؤلین او نمایندګان د امیر المؤمنین حفظه الله او د عوایدو له معینیت څخه د مننې ترڅنګ د یادې پرېکړې قدردانۍ کوي او له خلکو غواړي ترڅو مالیات په وخت د دولت خزاینو ته وسپاري. دوستای عزیز، اینقدر تراحمی که میشه این بالای ملت میشه و ذریعه ما میشه. وقتی که میشه ما هم باید مالی صادقانه بدیم، بیلانس صادقانه پیش کنیم. بلخوا بیا په کابل ښار کې موټر چلوونکي هم له دغه پرېکړې خپله خوښي څرګندوي. فهیم هستم از یکی از راننده‌های تاکسی که در شهر نو کاروبار ماست. از دولت ما خوش هستیم، از وزارت مالیه خوش هستیم. در این باره در هیچ پولی نیست، از مردم بسیار یک پول ناچیزی را میگیره. دیگه در این قسمت ما از وزارت مالیه از چیزش خوش هستیم.